د جدي شپږمه پر افغانستان د سرو لښکرو یرغل 43 کاله وړاندې د 1958 لمریز کال د جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو لومړنیو قطعاتو د هېواد په شمال کې د حیرتان بندر له لارې پر ځمکې او هوا پر افغانستان یرغل وکړ. د وخت مشر حفیظ الله امین یې وواژه او بابرک کارمل یې د واک پر ګدۍ کښېناوه. پخوانی شوروي اتحاد خپلو بریاو او دروغجن ویاړ دومره مغروره کړی و چې له خپلې بریا پرته بل هیڅ نه لیدل. دوی پر خپل قدرت دومره ډاډه وو چې هر څه یې مخکې تر مخکې د ځان په ګټه تعبیرول او هر وخت یې پر خپل زورواکۍ تمرکز کاوه. دوی د راج او عروج ستوری هغه وخت ولویج چې د اسیا په زړه کې پر ویده زمري یرغل وکړ. دوی د پخوانیو بریاو په نیلي سپاره او له هر ځایه ناخبره سرمسته وو او نه یې له کوم هېواده د وتو داغ او پیغور ځان ته کاته. شوروي اتحاد له داسې چا سره په جګړه کې ښکیل شو چې زرګونه کلن زرین تاریخ او پیاوړې عقیده یې لرله. دوی ټول وخت پر خپل دین او ایمان سر ایښی و. د عقیدې پر بنسټ یې جګړه کړې او ګټلې وه. دا سرمست او له تاریخه ناخبره ځواکونه په ډیر غرور د اسیا په زړه راننوتل. د یو پیاوړي او قوي ولس د یرغمل کولو نیت یې درلود او تل یې تر خپل واک لاندې راوستل غوښتل. خو دوی نه و خبر چې له دې خاورې انګریزان، مغول، ایراني ګورګین او د نړۍ زبر ځواکونه ټیټې سترګې تللي. د دوی زړه ته نه لوېده چې د اسیا زړه به یې د امپراتورۍ د ماتې او ټوټه کېدو پیلامه وي. شوروي ولې پر افغانستان یرغل وکړ؟ تودو اوبو ته د رسېدو خیال او ستراتیژیکې ګټې، د خلق ګوند خپلمنځي ژور اختلافات، پر حفیظ الله امین یې بې باوري، بې تجربې دولتداري او د ملي ملاتړ نشتوالی، له مجاهدینو ویره، په زور سره پر نورو د خپلې ایدیالوژۍ تحمیل، پر خپل ګاونډ کې د اسلامي کمربند مخنیوی، د ځینو له ان د لویدیځ له لوري راکشول، د سرو لښکرو ظلمونه او ستمونه. سرو لښکرو له راتګ سره سم بې دریغه زور زیاتی، ظلمونه او وحشتونه پیل کړل او پر افغان خاوره یو ځل بیا د وینو سیلابونه جاري شول. دا ورځ د هېواد په تاریخ کې د بېساري بدبختیو او ناخوالو پیلامه ده. د شوروي یرغل پر افغانستان د جګړې د اوربلولو پیل شو چې 4 لسیزې دا بې اسرې ولس پکې وسوځېد او هر څه یې له لاسه ورکړل. په هېواد کې د شوروي ظلمونو هر اړخیزه بڼه درلوده، له انساني تلفاتو نیولې بیا تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او هر اړخیز زیانونه د شوروي د فزیکي او معنوي تیري زیږنده دي. د هېواد په تعلیمي نصاب کې لاسوهنې وشوې، کتابونه د شوروي سلیقې سره سم عیار شول او په لسګونو جلدونو چاپولو سره یې افغانستان له اقتصادي اړخه پر ملا مات کړ. په دولتي چاپخونو کې ګوندي تبلیغاتي کتابونه، پاڼې، اخبارونه، په لکونو مجلې د بیې له پرې کولو پرته چاپ شوې. شوروي ژبې رسمي تدریسي ځای ونیو او د شوروي کلتور عامولو په خاطر ځای ځای د شوروي دوستۍ خونې جوړې شوې. له سیاسي اړخه تر ټولو لومړی یو ګوندیز سیستم حاکم و. دولت په ټوله معنا سوسیالیستي دیکتاتوري او د مذهب او ملت پر ضد و. هیڅ راز د رای او بیان ازادۍ شتون نه درلود. هېواد په زندان اوښتی و. له اقتصادي اړخه نظام اصلا د کمونیستي ایدیالوژۍ پر بنسټ رامنځته شوی و. شخصي ملکیتونه له ګواښ سره مخ وو. په افغانانو یو ځانګړی اقتصادي نظام له خپلو ټولو بدیو سره وتاپه. د خلکو ځمکې پر خلکو وویشلې او پر خپلو کې پر جنګ اخته کړل. ټولنیزه شیمه هغه وخت له منځه ولاړه چې د خلکو دیني او ملي ارزښتونه وګواښل شول. د ملت ډیری برخه خلک له هېواده وشړل شول او ډیری بیا د زندانونو تورو دیوالونو شاته شپې او ورځې تېرولې. د شوروي اتحاد د فکري او پوځي یرغل په ټولو دورو کې په مجموعي توګه 1.5 میلیون افغانان شهیدان او په لکونو معیوبان شول. دغه بدمرغه یرغل په لکونو ښځې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. د شوروي اتحاد شرمېدلې ماته سرو لښکرو داسې انګېرلې وه چې افغانستان به هم د نورو هېوادونو په څېر خپله مستعمره او د خپلې جغرافیې برخه وګرځوي. خو دوی د افغان ویاړلو او پیاوړو شازلمیو له لوري له جدي غبرګون سره مخ شول او د وخت فرعون ماتې وخوړه. زموږ ملت یوازې شوروي لښکرې نه بلکې شوروي تاریخ او کمونیستي ایدیالوژي داسې شرمېدلي مات کړل چې نور به یوازې په زړو یادښتونو کې کیسې لولو. د سرو لښکرو په ماتې سره یو ستره امپراتورۍ په ګونډو شوه او د افغانانو د جهاد او سرښندنو پایله کې ډیری نور هېوادونه هم د وخت د جابر له ستم په امان او خلاص شول. د افغان ملت دا سرښندنې او مېړانې د هېواد په تاریخ کې په زرینو کرښو ثبت شوي دي. مقاومت د دې ملت د شعور برخه ده چې هر تکرار کې لا انقلابي کیږي. دا هغه ملت دی چې هیڅ وخت یې چاته سر نه دی ټیټ کړی. دا ملت په سر د ګزار خوړو له امله ماتیږي نه بلکې لا پیاوړی کیږي او په جدي ګواښ بدلیږي. شوروي تلفات
شورویانو ته افغان جګړه ډیره درنه تمامه شوه. د دوی پوځ، ټکنالوژي او زیاته اندازه پیسې مصرف شوې. یو مسلمان ملت ته یې جګړه وبایلله او نړیوال باور یې زیانمن شو. شاوخوا د 10 کلونو وروسته یې منظم پوځ ټوټه ټوټه شو. څوک ووژل شول او ډیری یې معیوبان شول. د دوی له قوله یې 14453 کسان تلفات ورکړي. 195 پوځي مشاورین، متخصصین، کارپوهان او ژباړونکي وژل شوي او په زرګونو نور په معیوب او رواني ناروغیو اخته او بې شمېره وسایط یې تخریب شوي وو. ټیټ مې مه بوله، غورځنګ راباندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم.